د مولوی دا تاسو کړه دي چې د تقلید فرض دی که واجب دی او که شرک دی او که بدعت دی. وای ځکه بعض خلک وایي چې تقلید واجب دی په تقلید باندې اجماع ده، او وایي چې تاسو وایي چې تقلید شرک او بدعت دی، دا خلک په شرک پراتري. جواب دار چې تقلید نه فرض دی او نه واجب دی، بلکې تقلید د بکل شرک وي او کله به بدعت وي، کله به د حرمت په درجه کې. د بعض خلک هغه په خبره ځان نه پوي کوي، نو دا پردې کار په سر باندې اخلي او غلطه ترجمانی کوي. پس دا فتوا به لګی چې یاره لیدیس وای چې پس تقلید شرک دی. الک ارزه کې موږ شرک نه ویلې، ولی غلط ترجمانی کوي، ولی د الله نه یریږي نه درو ولی ارزه کې هم د سین ویلې. موږ ویو چې شرک د لپاره مراتب دي، د تقلید د لپاره مراتب دي. بعض اوقات کې به تقلید هغه شرک وي، لکه دا غیزه ته مثال ویم موږ دې صورت کې د شرک ویو او ان شاء الله په دې باندې بار سړی پوي چې یو سړی هغه ته 100% دا پته ولګي چې زما د امام خبره دا د قران نم خلاف تا او دا د حدیث نم خلاف تا. دا نه چې کنه قصدن مخالفت کړی دی، لیکن هغه اجتهاد کړی دی او د قران او د سنت نه خلاف اجتهاد شوی دی او د 100% دا پته ولګیدل چې د قران آیات او د صحیح حدیث او د دې خبره خلاف دی، او د باوجود د دې چې دا پته مو ته لګیدل دا و چې قران هم د دې خلاف دی، حدیث هم د خلاف دی، او دغه باوجود دی چې رضا امام په خبره پسې زما نو تاسو راته یو کې دا شرک نه دا شری به خو په دنیا کې ټول سری به شرک نشته. موږ د څه قسم تقلید ته بیا شرک یو او دارنګي د تقلید بل مرتبه چې کوم دغه د بدعت ته هغه دا چې یو سړی چې کوم دی هغه په خپل امام باندې خګومان کوي او دا خګومان په وجه باندې د دغه یو ضعیف قول راوالي او دارنګي یو ضعیف روایت باندې استدلال کړي او چې بس دا امام دا چون کې اوچت سړی دی او موږ په د باندې خګومان کوو او بس دا حدیث چې کوم دی بس کې دی چې دا په نسبت باندې صحیح نو موږ په ځکه عمل کوو، بل طرف ته صحیح حدیث پرې دي. نو په دې صورت کې بیا په درجه د بدعت کې وي او کله په درجه د حرامو کې وي. لہذا موږ مطلقاً تقلید ته شرک ته ویلې، کله په مرتبه د شرک وي، کله مرتبه د بدعت وي او کله مرتبه د حرام وي. او پاتې شو دا خبره چې د بعض خلک وایي چې تقلید واجب دی، په تقلید باندې اجماع ده. دا خبره سراسر غلط ده. تاسو کو چې دا واجب دی نو بیا موږ تاسو کو چې واجب هغه ته ویل کی چې الله واجب کړی، رسول واجب کړی. نو الله او رسول په کوم ځای کې دا ویلي دي چې تقلید امام منیفر رحمت الله علیه واجب دی، تقلید امام شافعی واجب دی، تقلید امام مالک امام احمد هغه واجب دی. دا په کوم ځای کې راغلي دي؟ او دا امامان دویم دا امامان خروج ته پیدا شوي دي چې تقلید واجب ونه دین چې مخ کې علما او مخ کې صحابه او هغه چا تقلید کاوه نو هغه دا واجب خو پاتې شي. بل دا معلومه شو چې نه دا دین چې کومو دار دي امامانو نه مخ کې نیمګړو نوذ بالله ځکه چې پای ټیم کې دا واجب نو روسه دا شی واجب شو او روسه دا مکمل شو. صحابه کرامو نه خدا واجب پاتې شي او تابعین دا واجب پاتې شي. بل چې دا واجب وو نبی امام منیفر رحمت الله علیه په خپل باندې چا تقلید کاوه هغه دا واجب ولې پرې خولل دي. امام شافعی ولې دا واجب پرې خولل، امام مالک امام احمد وغیرہ دا واجب ولې پرې خولل دي. لہذا دا خبره غلط ده. پاتې شو دا خبره چې په تقلید باندې اجماع نه دام دروغ دي. الټه ویلې به صحیح و. د تقلید پر نه کول باندې اجماع ده. لکه امام ابن القیم رحمه الله هغه په اعلام الموقعین کې لیکلي دي، ادارنګ امام ابن حزم لیکلي دي، امام ابن عبد البر لیکلي جامع بیان العلم وفضله کې، شاول الله محدث دهلوی کې لیکلي دي، شاول الله محدث دهلوی حجۃ البالغه کې لیکلي دي چې تقلید چې کوم دی نو دا د څلورمې صدۍ نه دی خو شروع شوی دی او په دې باندې اجماع علماء کړی دا چې مقلد دا جاهل وي. نو لہذا دا خبره کول غلطی چې په تقلید باندې اجماع ده. او بل دا خبره کول چې تاسو وایي چې تقلید شرک او بدعت نه ټول خلک په شرک پراتري، موږ یو دا خبره غلط ده. موږ د سینې دی ویلي کور یو کار با د کفر او د شرک وی او د بدعت به، لیکن کون کې چې کم دی هغه ته بیا کافر او مشرک هغه نشي ویل کېدل او هغه ته مبتدی نشي ویل کېدل څو پورې چې په باندې حجت نه قائم شوی. چې حجت په قائم شو دغه باوجود یې کوي نبی په باندې تر شرک له فتوا لګول شي او موانع چې کوم دی بالکل ختم شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فرمایي کنه وی یو قول او فعل شرک دی، یو قائل او فاعل شرک دی. نو قول او فعل شرک کوم دی هغه جدا شي دی او قائل او فاعل شرک کوم دی هغه جدا شي دی. یو قول به د کفر او د شرک وی لیکن دای کون کې با نه کافر وی او نه مشرک وی، ولی هغه جاهل وی، هغه نه پوی وی، موانع بلته موجود وی.
نو لہذا د خبره کول چې دا ټول خلک په شرک مبتلا دي نه دا غلط خبره ده دا څوک وي څوک به کې په شرک مبتلا څوک په شرک مبتلا نه ځکه چې ځنې خلک به جاهلان وي نه پوهه به په باندې به اتمام حجت نشوي نو هغه ته مشرک او داري بدعتي ویل دا غلط دی او څه پر دا چا ویلین دي بلکې دا د خلکو الزام دی